غیرت آن باشد که او غیری هم است، آن که افزون از بیان و دمدم است. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثاری دلبریز باشدی. توتی من مرغک زی رخسار من، ترجمانی فکرتو اسرار من. هرچی روزی داد و ناداد آمدم، روز اول گفت تا یاد آمدم. توتی که آید ز وحی آواز او، پیش زی آغاز وجود آغاز او. جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړه چې ستا ژبه چې ده دا یو گنج بے پایان دی، او داغه ژبه چې ده ستا د وجود د پاره، ستا د وجود د اعضاو د پاره سبب د تباہی او د رسوایی او د مرض نه علاج سبب د دغه ژبه ستا. نو تاسې به د ژبې سره احتیاط کوئ چې دا مرض لا علاج دا ستا د ژبې څخه پیدا نسی، او تاسو ته په دنیا کې یا په حشر کې دغه ژبه د رسوایی او د بدنامی سبب ونه ګرځي. بیا د مبارک په آخر کې ذکر کړله چې دا ژبه چې ده دا د ناشکرۍ په وجه باندې د ظلمت سبب ګرځي، او دا بالاستباعت ده دا ژبه. بیا د مبارک ذکر کړه چند امانی می دهی ای بی امان. ای ژبې تاسو موږ ته تر څه وخته امن راکوئ، ځکه چې زموږ تاسو څخه بې امني لیدلې ده، بې اطمیناني مو لیدلې ده. تاسو د لندۍ څخه حکمانه او د هغه رقم سره کش کړي دي، زموږ په مقابل کې پر طریقه باندې د کین، د بغض و د اناد تاسو زموږ په طرف ته دغسې نقصانات رسوئ. نو دا ژبې څخه به موږ څنګه امن پیدا کو؟ دغه دی دا مرغه چې دی زموږ څخه په آواز سو، خو د دغه ژبې په وجه باندې، د دغه بیان په وجه باندې. په آخر کې د مبارک ذکر کړله چې یا جوابی ما بدی یا داد دی، یا مرا اسباب شادی یاد دی. چې دغه خبرې چې ما وکړې د ژبې متعلق د دغه جواب راکړه چې دا ما ښه خبرې وکړې، کمې بدې خبرې وکړې، کمې بدې خبرې کړې دي جواب راکړه، کمې ښه خبرې کړې دي زما سره د انصاف معامله وکړه. او که نه دا وایې نه هغه وایې، نو ما ته هغه اسباب مهیا که چې هغه زما د شادۍ اسباب ګرځي. شادۍ اسباب چیش دی؟ ذکر الهی. چې ژبه پټه که ذکر کوه، دا ستا د شادۍ اسبابو څخه یو لوی سبب دی. بیا نو د مبارک ذکر که ای دریغا نور ظلمت سوز من، ای دریغا صبح روز افروز من. چې افسوزه هغه نور لره چې زموږ څخه ضایع سو، هغسې نور چې ظلمت یې سوځئ او ظلمت یې لرې کوئ. او ای افسوزه هغه صبحه چې هغه ورځ وه، روښانه ورځ وه، زموږ څخه ولاړله. نو یا دا تاجر وایي، سوداګر چې دا مرغه متعلق وایي چې دا یو ورځ وه زما څخه ضایع سوه، یو نور و زما څخه ظلمت یې ستا کوه راسه ضایع سو. یا روح شئ
چې روح چې بې کماله قبر ته ولاړه سي نو دا خبرې به کوي چې ما خو به د روح په ذریعه سره ډېر شان پیدا کوله، قبر به مې نوراني په ګرځولی وای، لیکن خو نه وګرځېدی. دا روح زما د وجوده څخه ولاړله، ما د روح په ذریعه سره خپل قبر نه کوي نوراني. حالانکه دا روح چې ده دا چې کمالاتو ته ورسېږي دا مقتبس وګرځي، اخذ وکړي د نور الهي څخه. دا ستا روح چې ده ستا د ځان دپاره او د نورو دپاره سبب د نورانیت او سبب د ظلمت سوزه ګرځي، لیکن تا خو د روح څخه هېڅ استفاده ونه کړله. هغه د روح چې د بدن څخه وختله، ما سیوه در افسوزه او در اسرته بل شی تا ته نسو پاته. ای دریغه مرغی خوش او بیا د مبارک ذکر کړله چې ای افسوس هغه زما مرغه چې خوش آواز زما و، ما سره ښه آواز کاوه، زما حرکات و سکنات د دغه روح په ذریعه سره وه، لیکن دا روح زما څخه ضایع سوله او ما د هغه څخه استفاده ونه کړه. د هغه انسان چې قبر ته ولاړ سي دا حسرت پر دغه روح باندې کوي. بیا نو وروسته مولانا صاحب مبارک ذکر کړه چې انسان خو ډېر ناپوه انسان دی، ډېر فهم څخه لري، شیطان حواس نفسانی دا د کیفیت ور بدل کړي. دی د دنیا پر دنیا باندې عاشق دی، حالانکه دنیا چې ده ذات الهي په قسم سره یاده کړې ده چې دا محل د مشکلاتو دی، لیکن پر دغه محل باندې د مشکلاتو دی محب ګرځېدلی دی. دا عجبه نه ده. بیا د مبارک ذکر کړله خپل حالت یې بیان کوي پر طریقه باندې د ارشاد، حکایت علی طریقة الارشاد، واقعه بیانوي، لیکن د واقعه څخه د مبارک مراد ارشاد دی، رهنمایي ده چې موږ د کباده څخه خلاص سوي یو، د دغه تکالیفو څخه موږ په حضور الهي باندې د دغه کیفیاتو څخه خلاص سوي یو. موږ چې هغه وخت دا را په یاد سوله، دا خو هم په ولایت کې ور په یادېږي، په لوړ ولایت کې چې موږ ته چې هغه را په یاد سوله چې زموږ روح دونه لوړ مقام درلودی، بیا د هغه ځای څخه راله زموږ جسد ته، نو موږ پر هغه جسد څه چې راله چې د عالم ارواح څخه را لرې سوله، موږ پر هغه باندې ډېر ژړلي دي او موږ په هغه ژړا باندې په هغه هیبت باندې چې ما ژړلي دي د مبارک په اثر کې ذکر کړله، د هغه په موافقه کې زما سره نرو ښځو ټولو ژړلي دي. نو دا روح چې د عالم ارواح څخه زموږ جسد ته رالی، بیا ما دا کوشش وکړي چې الله تعالی په فضل و احسان باندې دا زما روح بیرته و اصل ته ولاړه چې عالم ارواح دی، بیا د اصل الاصل ته ولاړه چې د عالم ارواح اصل دی، چې رتبه ذل د صفاتو د امام رباني صاحب مبارک فرمایي چې ذل د صفاتو ته زما روح ولاړه او د هغه څخه اصل الاصل ته چې اصلي صفات دي هلته ورسېدله. نو زه پر هغه رویت باندې پر هغه قرب الهي باندې موږ د تکالیفو څخه خلاص سوي یو او موږ مقام د بقا وی د پناه او د بقا پیدا کړی دی. د هغه روح بقا او پناه مقام چې پیدا سي د دې کبله څخه د انسان چې الله تعالی فرمایلی چې ما انسان په تکالیفو کې پیدا کړی دی، موږ د دې تکالیفو څخه الله تعالی په فضل باندې خلاص سوي یو. از کبد فارغ شدم باروی تو. بیا د مبارک ذکر کړله چې موږ د ځکه څخه د دنیا په دغه صفات الهیه په محویت سره په دریاب کې په جوی کې د محویت د صفاتو موږ پاک سوي یو او موږ څخه د دنیا کبد او تکالیف ایسته سوي دي معنوي سوري که پیښ سي هغه موږ د ځان دپاره د رفع درجات سبب بولو او په معنا کې موږ ټوله خوشحال او په امن کې یو او موږ د کبد څخه د دنیا خلاص سوي. دا د مبارک ته ذکر کړه، موږ ته ارشاد کوي چې تاسو هم کوشش کوئ چې د دغه کبد دنیوي څخه ځان خلاص کړئ. بیا نو دغه وروسته درې بیته چې موږ تاسو ته ذکر کړله چې دا بعضې وایي دا سوداګر دي، بعضې وایي یا دا بیان د مولانا صاحب دی،
نو د مولانا صاحب پر بیان پر شکل باندې مشتز ته وضاحت وکړي چې این دریغه ها خیالی دیدن است چې موږ چې دا دریغه وایو افسوس وایو دا افسوس موږ ته د چی شي پیښ دی دی مبارک فرمایي دا افسوس موږ ته د هغه پیښ دی چې موږ د هغه ځای څخه رالیرې سوي یو و دا عالم ته راغلي یو پر دا خپل کیفیت باندې دریغه وایو چې بیرته هغه خپل اصل ته ولاړ سو یعنی دا ظاهري تعلقات چې زموږ د دنیا سره پیدا دی جسدي جسمانی دغه موم نه دی خوښ ځکه چې په دې کې هم یو څه قسم کبد پروت دی که څوم د معنا په وجه باندې موږ د کبد څخه خلاص سوي یو لیکن د صورت په اعتبار سره چونکې موږ گرفتار یو په دې دنیا باندې نو هغه معنوي خلاصوالی داسې دی لکه موږ چې یو خوب لیدلی یو خیال دی نو دا اصل خبره دا ده چې د وجود څخه چې قطع راسي په صحیح معنا باندې نو انسان د دغه کبد څخه د دنیا خلاصیږي معنوي او که د دنیا څخه ظاهر رخصت سي قبر ته ولاړ سي نو سوري هم د کبد څخه د دنیا خلاصیږي په آخر کې د مبارک ذکر که غیرتی حق بود وبا حق چاره نیست هغه وضاحت چې موږ تاسو ته ذکر کوي چې د مبارک ذکر کړل چې غیرت څه شته وایي دلته مشیت چې د غیرت په معنا اخیستی دی اراده د غیرت په معنا اخیستی ده چې الله تعالی چې د مخلوقات پیدا کړي دي د پار کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفه فخلقت الخلق چې موږ یو خزانه مخفیه و موږ غوښتل چې وپېژندل سو محبوب اولي پیژندنه ده نو دغه پیژندنې د پاره پیژندونکي غواړي فخلقت الخلق نو موږ مخلوقات پیدا کړه نو د مخلوق پیدایش د پاره دغه دی چې ذات الهی ته مراجعه وکړي او د الله تعالی غیرت دا نه قبلې چې غیرت څه شته وایي یو امر چې د خپل عزت او ابرو سره نامناسب وي الوهیت عظمت جمال خاص جمال حقیقي دا خو ثابت دی ذات الهی سره او انسانان چې شته پاره پیدا سوي دي د هغه د پاره پیژندلو د پاره او دوی په مخلوقاتو اخته دي نو دا د الله تعالی غیرت نه مني نو الله تعالی غیرت په وجه باندې مخلوق ته وایي چې تعال تاسې راسئ موږ د دې دپاره نه یې پیدا کړي چې تاسې د مخلوق سره تعلق پیدا کړئ نو الله تعالی جل وعلا د خپل برتری د خپل الوهیت په تاسو باندې پیژني چې تاسې عظمت وپیژنئ اقرار زبانی حقیقي وکئ او یقیني قلبي سره تاسو ته حاصل سي چې واقعي جمال چې دی او کمال چې دی او الوهیت چې دی دا ذات الهی لره ثابت دی موږ نه په نور مخلوقاتو باندې اختو نو د مبارک ذکر کړی چې غیرتی حق بود و با حق چاره نیست دا خو غیرت دی د ذات الهی چې هغه مخلوقاتو ته څوک نه پرېږدي وایي ته په مخلوق نه اخته کېږې دی ته به نه ګورې ته به نه ګورې دې ته به نه ګورې چې ته به ګورې کوروالا ته هغو په دا وجه چې ته اصل ته مراجعه وکړې هغه دی مبارک 5 وجوهات وایي نو چې ذات الهي ته دا ټوله صفات دي دا حسن چې دی په عالم کې دا عارضي دی د دې حسن سبب ته حسن حقیقي ته ځې د دې ښه اواز څخه به هغه سم اواز حقیقي اواز ته ځې کمال دی جمال دی نوال دی د محبت اسباب خو دا غدرې دي یا کمال دی یا جمال دی یا نوال دی دا درې سره ذات الهي کې دي اصل دا خو مظاهر دي په دې باندې به ته نه خطا وځې نو دی مبارک فرمایي د ذات الهي څخه چاره نشته ته نورو سره زړه مه معلقه کوه هغه ستا په حضور کې ستا په مخ کې چې ستا زړه ورسره تړلی دی هغه به د دنیا څخه رخصت سي نو بیا به څه کوې نو دا تا ته پیدا نه کوي ته به اصل ته ځې نو غیرتی حق بود و با حق چاره بیا د مبارک پر طریقه د استفهام استقراري ذکر کړه چې کومه دی داسې یو زړه حالانکې داسې خو نو ډېر دي خو د مبارک هغه لوړ زړونه لیدلي دي نو ازموږ زړونه یې نه دي کتلي یا د لوړ زړونه یې کتلي دي چې کومه دی هغه زړه چې په حکم الهي باندې دی ټوټې نه سوی دا حکم الهي چې دی چې عملي سي او کمال ته ورسیږي
دا زړونه ټوټې ټوټې ګرځي. ته د کامل مکمل زړونه وګوره، هغه ټوټې ټوټې ګرځېدنې دي. کومه دی داسې زړه چې هغه یې په حکم الهي سره ټوټې ټوټې نه یې ګرځېدنې؟ یعنې نسته. دی نو مبارک الوړو خلکو زړونه ښیي. بیا دی مبارک اوس د هغه وضاحت کوي چې غیرت آن باشد که او غیری حماست. وای غیرت چې دی ذات الهي لره دی. الله تعالی نه غواړي چې مخلوق په مخلوق اخته سي. منبیاء کرام د دغه دپاره راغلي دي چې مخلوق و خالق ته مراجع سي، ځکه چې ټول کمالات چې دي د خالق سره دي او بندگان پیدا سوي هم د دا کمالاتو دپاره دي. او په دوی کې ماده د محبت ایښې ده چې تاسې یو شی ووینئ تاسې ته محبوب سي. نو خو دا ستاسې کې دا ماده سته، لیکن دغه محبوب ستاسې غرض نه دی، محبوب بل دی. نو ذات الهي مخلوق و مخلوق ته نه پرېږدي چې یا ما ته راسي. غیرت آن باشد که او دغه ذات الهي چې دی غیري حماست. دا ذات الهي جل وعلا چې دی دا د مخلوقاتو څخه غیر دی. ته چې هر کمال وینې په هر چا کې، دا کمال چې دی د مخلوق نه دی، دا د ذات الهي صفاتو په ډیرو پردو کې ظهور کړی دی. اصل به دا پرېږدې، دغه به پرېږدې، اصل ته به راجع کېږي، ځکه دغه ذات الهي چې دی د مخلوقاتو څخه غیر دی. هغه چې مخلوق ته نه پرېږدي. نو دلته سترګې کښته کوو، هلته سترګې کښته کوو، هلته کښته کوو. خو دا خبره ده هغه ذات الهي چې د بیان څخه او د هیلو څخه د ذات الهي الوهیت چې دی هغه زاید دی. هغه بیانات په خبرو سره نه واضح کېږي، مګر هر یو په خپل ذوق باندې په خپل استعداد باندې پیژندلی سي. دا خبره خو خلاصه سوه. دا پر بلې ورځ سبق ونو کې ګرانو څه وضاحت مو پر وکړي. اوس نو دی مبارک بیا فرمایي وای ای دریغا اشکی من دریا بودی تا نصاری دلبریز باشدی. دا نو بیا یا د مولانا صاحب مبارک مقوله ده، صحیح خبره ده چې دا د خبره ده یا د تاجر خبره ده، سوداګر. ای دریغا اشکی من دریا بودی، ای افسوزه کشکی دا زما اشکی پر شکل باندې د دریاب وای. ای دریغا اشکی من دریا بودی، ای افسوزه کشکی دا زما اشکی د نرمخ مبارک ذکر کړه. تاسې دا د ذوق اشکی او ذوق کله تاسې پیژنئ، ذوق چې وپیژنئ د همیشه دپاره به ژاړئ. هر کجا بینی دی مبارک پروان، هر کجا بینی تو خون بر خاکها. دی مبارک بل ځای فرمایي وای هر ځای چې تاسې ووینئ چې پر مځکه باندې وینې توی سوي، تاسې پوه سئ چې دا پر طریقه باندې د مبالغې ذکر کوي. وای هر کجا بینی تو خون بر خاکها، هر ځای چې تاسې وینې ووینئ چې هغه پر مځکه باندې لوېدلي، پر خاورو لوېدلي، نو تاسې یقین وبولئ چې همدلته مولانا صاحب ژړلي دي او د ژړا څخه وروسته چونکې د ده اوښکې خلاصې سوي دي، د دغه اوښکو د خلاصوانې په وجه باندې د ذات الهي پسې په وینو باندې ژړلي دي. دلته هم دی مبارک دا فرمایي ای دریغه ای افسوس اوښکې من دریاب بودی، کشکې دا زما اوښکې یو دریاب وای، یو لوی دریاب وای. تا دپاره د دې چیش دپاره دا علت دی، تا دپاره د دې نثارې دلبریز باشدي. نثار دا خونۍ ته وایي چې هغه پر زوم باندې هغه د واده په شپه یو شی اچي د مبارکۍ لپاره، د خوشحالۍ لپاره، پر سر چې یو شی ور واچي دغه ته نثار وایي. دلبر هغه زما زړه چې ولې زیبا هغه بهترین دلبر دپاره ما د خپلې اوښکې خونۍ ګرځولی وای. کشکې ما اوښکې پر طریقه باندې د دریاب وای چې ما د ذات الهي جل وعلا پسې او د الله تعالی د الوهیت د پېژندلو لپاره ما د خپلې اوښکې خونۍ ګرځولی وای. توتی من مرغ زیرک سار من ترجمانی فکرتی و اسرار من. اوس نو بیا را توتی بیان کی، بیا د مبارک وروسته ارشاد کی وای توتی
من مرغک زیرک وای دا زما توچي چې دا خو یو مرغی زیرک و صارمن صار مانن ته وایي لوړ ذکر مثل ته وایي او صار یو مرغوم دی ډېر خوش آوازه دی تور مرغه دی نو توچي د زما توچي چې و دا ډېر زیرک و او صارمن او دی چې شو خوش آوازه و ترجمانو زما د فکر او زما د باطن هر چی روزی داد و ناداد آمدم روز اول گفت تاید آمدم هر چی روزی داد و ناداد آمدیم اونو دا بیا د دواړو یا د تاجر مقوله ده یا د مولانا صاحب وای هر چی روزی داد وای هر څه چې هغه روزي ذات الهي مشترک کړی و چې دا روح ده موږ د روح قدرداني ونه کړله دا زموږ د لاسه څخه ووتله او موږ الوهیت ونه پېژندی او دغسې سالم او بېکاره موږ د قبر ته دا روح یوړله نو دا خو هېڅ فایده یې ونه کړله دا خو یو روزي وه چې الله تعالی مشترک کړې وه لیکن موږ د دغه روزي څخه استفاده نه وکړله یا دا تاجر وایي چې دا څه شو چې دغه مرغه موږ ته د الله تعالی د طرفه څخه د الوهیت د پېژندلو او د قدرت د پېژندلو یو ذریعه وه چې موږ ته یې راکړه باید موږ ذات الهي په پېژندلی وای لیکن نه مو وپېژندی نو هر چې روزی داد ونادد آمدیم هغه روزي چې موږ ته راکړې وه ونادد آمدیم او موږ بې انصافه وګرځېدلو موږ د دا روزي شکر نه کوي ادا موږ د دغه انعاماتو شکر نه کوي ادا اوس چې په دنیا کې سړی محبت پیدا کړي د یو شي سره نو په دا کې اشاره ده چې ته اصل ته ولاړ سه نو دا یې موږ ته په روزي راکړله مګر موږ نه انصافه وګرځېدو اصل مو نه کوي پیدا هر چې روزي داد وناداد آمدیم روز اول گفت تاید آمدیم کاشکې دا مرغه په روز اول کې موږ ته ویلي وای چې زه د الله تعالی د قدرت نښانې ما پرېږده و چیش ته ولاړ سه ذات الهي ته لکه عدابة الارض چې په آخره زمانه کې پیدا کېږي په قرآن کریم کې ذکر دي چې هغه پر خلکو باندې ګرځي او خبرې ورسره کوي چې بېشکه خلک چې دي زموږ په د قدرت په نښانۍ باندې یقین نه لري دا څوک ورته وایي دا دابة الارض ورته وایي دا د قیامت د نښانۍ څخه دی او په هر یو انسان باندې چې مسلمان وي یا غیر مسلم وي پر هغه باندې مهر لګوي نښانې کوي او دا هغه ورته وایي چې الله تعالی د الله تعالی د طرفه څخه دا مرغه دغه دابة الارض ورته وایي چې بېشکه انسانان چې دي موږ پر آیاتو باندې یقین نه لري یعنی دا د خپلو د قدرت نښانې دي اوس نو دی مبارک وایي کاشکې داسې موږ ته ویلي وای چې موږ پرېږدئ اصل ته رجوع وکړئ روز اول گفت تا یاد آمدین روز اول گفت لکه حضرت ابراهیم علیه السلام دغه حضرت عیسی علیه السلام چې فرمایلي وه قال انی عبدالله بېشکه زه د الله تعالی بنده یم نو تاسې معبود حقیقي پیدا کی زه بنده یم بنده عبادت مه کوئ ما پرېږدئ ذات الهي ته متوجه سئ او د ذات الهي ته توجه دپاره و اوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت حیا او ما ته حکم سوی دی په چی شي اوصاني بالصلاة د لمانځه و د زکات در څو چې زه ژوندی یم یعنی دغه اسباب دي د الله تعالی د رجوع زه بنده یم ما پرېږدئ نو دا تاجر وایي یا مولانا صاحب وایي روز اول گفت تا یاد آمدیم چې په اوله ورځ یې ما ته ویلي وای چې ما پرېږده نو موږ به اصل په یاد کړی وای توتی کی آیت اوس نو دی مبارک دا مولانا صاحب خبره ده وای توتی کی آیت ز وحی آواز او وای هغه توتی هغه روح سته کی آیت چې راځي ز وحی د وحی الهی آواز و دغه ستا روح ته راځي ستا روح ته د الله تعالی د طرفه څخه الهام راځي دا روح چې دی دا مازې شی نه دی دا د ذات الهي سره د تعلق روح ذریعه ده ځکه الهام چې واردېږي دا ستا پر روح باندې واردېږي نو فیش آغاز وجود آغاز او ته چې نوې پیدا سوی دا ستا روح پیدا سوی ده
دا روح چې ده دا در جسد در مخه پیدا شوې ده. روز پیش ز آغاز وجود، در مخه در ابتدا د وجود آغاز او ابتدا د روح شوې ده. روح چې ده ستا در وجود در مخه پیدا شوې ده او دا روح چې ده دغه توچې دی ستا په باطن کې چې دغه توچې در څه ضایع نسي او د دغه توچې کمال چې دی او د دغه توچې اصل چې دی هغه الهام الهي دی. الهام الهي پر دغه باندې واردېږي. وای اندرونی توست ان توتی نهاد، وای پتا کې دغه توچې چې دا روح ده دا پټ دی. عکس او راجی ده تو برئینو آن، لیکن عکس د روح تاج دلی دی. عکس اورا عکس د روح جیده تو تاج دلی دی. برئین پر دغه باندې و آن پر هغه باندې. اوس د روح چې ستا په بدن کې دا خو ته نه وینې، لیکن د روح عکس ته وینې. عکس یې چې حرکات سکنات ستا خبرې ستا ولاړه ستا ناسته دا د چیش په ذریعه سره دي، دا خو د روح په ذریعه سره دي. چې روح نه یې نو ته خو شی نسې کولی، لیکن تا روح یېر دی د خپل لاس و پښې و حرکاتو سکناتو ته ګورې. عکس او راجی دی تو برئینو آن. نو می برد شادی ادرا تو شاد ازو، می برد وړي شادی اغ خوشحالی اتستا د روح. شادی اترا تو شاد ازو، می برد وړي شادی خوشحالی اتستا ستا د روح شادی اترا تو شاد ازو. دا ستا د روح خوشحالی د بدن خوشحالی وړي، لیکن ته څه چې شاد ازو ته په دغه عکسو باندې دا د نفس په تقاضاو باندې ته خوشحاله یې. دغه د نفس تقاضاوي چې دي دغه جسماني کیفیت چې دي چې در پای رسوي ستا د روح خوشحالي ضایع کوي. دا تقاضای جسماني چې ده ستا لپاره دا د روح د تباهی کولو سبب دی. میپذیری ظلم را چون داد ازو، میپذیری وای چه قبلیه ستا وجود قبلیه ظلم را، دا ستا وجود ظلم قبلیه. چون داد ازو لکه انصاف دا ستا اعضا چې وکی دا ستا اعضا چې ظلم وکی ته وای دا انصاف وکی. دا خو دا ستا نفسي تقاضاوي دي چې تا ته ظلم ښایسته کړی دی چې زه ظلم نه کوم، زه خو انصاف کوم، د خلکو په مابینځ کې عدالت کوم. دا عدالت چې ته وایې دا خو دا ستا نفس تا ته دا ظلم په عدالت ګرځولی دی. دا ظلم چې دی ستا د روح د پاره د تباهی سبب دی، لیکن دا ستا تقاضای جسمانی تا ته محبوب ګرځولی دی. می فضیرت ظلم را چون داد ازو، ای که جان را بحر تن می سوختی. ای هغه شخصه که جان را چې تخپل روح بحر تن د پاره د جسدي تقاضاو می سوختی چې سوځې ته د خپل روح سوځې. په چی شي سوځې؟ په دغه جسدي تقاضاو باندې د پاره د تن. نو سوختی جان را وطن اپروختی، نو تا سوځلی دی روح لره وطن اپروختی او ستا د خپل تن تر و تازه ګرځولی دی. د تن تقاضاوي نفساني تقاضاوي خو دې تازه کړي دي، لیکن په باطن کې دې روح سوځلې ده. اخر نو چې سوځلې مې ده نو زه څه وکړم؟ دی مبارک فرمایي وای اوس دی خپل بیان کوي، په دا بیان کې موږ ته ارشاد کوي وای سوختم من موږ چې موږ سوځلي یو. موږ چې سوځلي یو جسد دی یو روح ده. وای زموږ جسد سوځلی دی. څنګه سوځلی دی؟ وای زموږ د جسد تقاضاوي سوځلي دي. په چی شي سوځلي دي؟ په محبت الهي باندې. نو سوختم من، وای موږ چې سوځلي یو، من موږ چې یو سوختم من موږ سوځلي. سوخته خواهد کسی سوځل غواړي یو څوک، استفهام دی. سوخته خواهد کسی خواهد سوخته یو څوک سوځل غواړي. موږ خو سوځلي یو، زموږ تقاضاوي په محبت الهي سوځلي دي. څوک دی چې د خپلې تقاضاوي وغواړي چې وسوځي. سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند اندر خسی،
د پاره د دې زمن چې زموږ څخه آتش زند اور اچول وکړي چیرې اندرخسي په دا خشو خاچاک کې چې د تقاضای نفساني دي که څوک غواړي چې خپلې تقاضای نفساني وسوځي نو هغه چې زموږ د اور څخه استفاده وکړي موږ خو سوځلي دا زموږ په اور باندې دوی هم وسوځي تازمن آتش زند اندرخسي سوختن دا مفعول په معنا د مصدر دی سوختن چون قابل آتش بود موږ هغه سوخته غواړو چې هغه قابل چې هغه څه شي وي قابلیت د څه شي لري قابلیت د سوځولو لري داسې سوختن چون قابل آتش بود هغه سوختن چې هغه قابلیت د آتش لري بعضی داسې چې هغه خو قابلیت د سوځولو نه لري استعداد نه لري پر وروسته بیت کې وایي استعداد نه لري هغه خو پرېږده یا وایي سوخته چون قابل آتش بود او بل داسې سوختن به نه چې د خپل روح سوځلي روح دا چې خپل استعداد یې ګر سره تباه و برباد ګرځولی دی مبارک وایي موږ خو چې یو موږ په محبت الهي باندې سوځلي عاشه نو اوس وایي موږ که یو څوک غواړي چې دوی د خپلې تقاضاوي نفساني وسوځي دوی چې زموږ ته راسي موږ به د دوی تقاضای جسماني ور وسوځو لیکن په دې صورت کې چې د روح نه یې سوځلی خپل استعداد به نه خراب کړي که د روح سوځلی نو سوځلی روح خو موږ نسو سمولی هغه انسان چې د روح نه یې سوځلی اوس نو روح بیا په څه شي سوځي دا به دی مبارک وروسته وایي چې د سوځلو څخه د روح یو دا دی چې یو ناقص شیخ سره یې وخت تېر کړي دا همداسې دی لکه روح چې سوځلي هغه په ډېر وخت باندې په ډېر زحمت باندې استفاده کولی شي وایي سوخته چون قابل آتش هغسې سوختن چې قابل د آتش وي دا سوختن نو نه چې هغه قابل د آتش نه وي چې روح ورسره سوځل شوي نو سوخته بستان که آتش وایي سوخته بستان که آتش کش بود نو سوخته بستان وای سوخته طلب که سوزل طلب که آتش کش بود هغه څوک چې هغه اور کشونکی وي اوس ګوره یو لانده لرګي دي اوس په لانده لرګو ته اور راچو دا سوځي خو نه سوځي چې در څو دا لرګي وچ نسي نو بالا به ته دغه اور ته بند نو دا لانده لرګي خو اور نه سوځي نو دغسې لانده لرګي نه وای هغه چې سوختن کشه وي چې ما دې اور ته متوجه سي دی اور اخی دا نو کامل استعداد والا شي چې هغه ډېر استعداد ولري یا کمزور استعداد لکه کمزور لرګي چې لاندې نو لاندې چې هغه ډېر کار غواړي په ډېر وخت سره چې ور لرګي وچ سي بیا سوځي هغه لایدنې دا کم استعداد دی هغه قوي استعداد دی لیکن دا چې ګر سره یې روح سوځلي وي او خو بیا بیخي ګرانه ده نو ای دریغ کانچینین ماهی نهان شد زیر من نو دی مبارک فرمای ای دریغ افسوس دیوی کانچینین ماهی چې داسې یو ماهی نهان شد پټ سو زیر میغ لاندې در اوریځي دا یو ماهی و چې موږ ته راغلی و را روح شي دا بیرته د قبر بیان کوي چې قبر ته ورسېږي نو به دا نارې وي ای دریغ کانچینین ماهی نهان شد زیر میغ چې هغسې ماهی زموږ څخه پټ سو لاندې در اوریځي او موږ په دا اوریځ کې نه ولیدی چې دا جسد دی موږ په جسد کې د خپل روح تشخیص ونه کوي او د روح دپاره کار مو نه وکړي چې دا زموږ روح ترقي پیدا کړي نه ترقي پیدا کړله نه مو په ژوند کې پیدا کړله دا مرغه دا توچي دا بهترین روح وه هغه زموږ څخه ضایع سوله په بدن کې او موږ ترقي نه کړه پیدا قبر ته ولاړو وای چون زنم دم که آتش دل تیز شد شیر هجر آشفته و خون ریز شد وای چون زنم دم وای زه به تاسو ته خبره څنګه وکړم که آتش دل چې از ما اور د زړه د محبت الهي شي دی مبارک خو موږ تاسو ته وخت ذکر کړله چې دی مبارک د منتهي اولیاء کرامو څخه دی او منتهي اولیاء کرام چې بقا او فنا پیدا کړي
در هغه وروسته نو دوی ته سکر نه پیښیږي. یو صحوه ده، یو سکر دی. سکر دا نشې ته وایي چې سړی نشه سي. په اصطلاح کې د صوفیو دا سکر دې ته وایي چې دا محبت الهي پر انسان باندې غلبه وکړي. نو چې غلبه وکړي په دې محبت کې دی داسې خبرې کوي چې خبرې سمې خبرې نه وي. نو شریعت مقدسه او صوفیان دا معذوره بولي، وایي دا معذوره دی، هلته پر ده باندې محبت الهي غلبه کړي. نو په دې محبت کې بیا دی داسې خبرې کوي چې هغه نامناسبه خبرې. لیکن دا در څه وخت دی؟ دا امام رباني صاحب مبارک فرمایي تر مقام ابدیت پورې دا کیفیت دی. مقام ابدیت ته چې ورسېږي هغه ته بیا سکر نه پیښیږي، هغه نو صح وي، ځکه چې د ده علوم، د ده حکمت، د ده معنوي علوم هغه ګرده د شریعت مقدسه سره موافق وي. نو چې موافق خو داسې خبره نه کوي چې د شریعت سره مخالف وي. نو ځکه سکر هغه لره نسته، هغه ټوله صح وي، صحوه تامه. هر چا چې داسې خبره کړې چې هغه د شریعت سره سمه نه برابرېږي، د لوړو خلکو څه، نو په دې پوه سه چې هغه په حالت کې د سکر ده. او د دې اصل چې دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه رانقل په حدیث مقدسو کې راځي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک چې د دنیا څخه رخصت سو، د ویل که چا وویل چې نبی علیه السلام د دنیا څخه رخصت سوی دی، زه به په لاتوره سر ورپرېږدم. حالانکه خو نبی علیه السلام د دنیا څخه رخصت سوی و، لیکن د هغه باوجود ګوره ده دا خبره کړې ده. حالانکه دا خو منسوسي خبره ده چې هر یو چې د دنیا ته راسي دا د دنیا څخه رخصتېږي، او هر یو د دې دنیا څخه د فاني دنیا څخه قبر ته ځي، لیکن د هغه باوجود د مبارک د هغه څخه مخالفت کړي. نو دا سکر دی. سکر ولې ورته پیښ دی؟ سکر په دې پیښ دی چې دی مبارک محبت لري. هغه محبت د نبی علیه صلات وسلام مبارک پر ده باندې غلبه کړې ده. د ده مبارک موت یې موت نه بانی، له ده سره یې تعلق ډېر و، هغه ده ته داسې و لکه ژوندی. نو د ده په خبره کې خو خبره د ده سمه ده، لیکن د شریعت په مقابل کې خو نو نه ده سمه، ځکه چې نبی علیه السلام خو په هغه ورځ د دنیا څخه رخصت سوی و. دا د ده خبره د نفس الامر سره خو واقع نه ده، که څه هم د ده د کمال سره د حال سره موافقه ده، لیکن دا خبرې ته د سکر خبره وایي. امام رباني صاحب مبارک هم دغه ذکر کړی ده. لیکن چې تام الاستعداد و هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د لوی صدمې د تحرکت ور نه کوي، دی پر هغه صحوه باندې پاتې سو. صحوه نو هغه کمال استعداد ته وایي چې هر شی پیښ سي دی د حال څخه بې حاله نه سي. نو دی مبارک چې رالی هغه په حال کې و، ځکه دی ودرېدی، نصیحت یې وکړي، خطبه یې وویله، ګرده صحابه کرام یې راټول کړه، پوه یې کړه، شریعت مقدسه یې متوجه کړه چې هر پیغمبر چې دې دنیا ته راغلی دی اخر ته دې دنیا څخه تللی دی. تاسې که عبادت د ذات الهي کاوه، ذات الهي حی دی، ژوندی دی، همیشه دی، ازلي و ابدي دی. او جناب نبی کریم علیه صلات وسلام که هغه د دنیا څخه رخصت سوی دی، ګوره دا د صحوي کیفیت دی، هغه د سکر کیفیت دی. نو کومل اولیاء کرام چې دي هغو ته چې مقام ابدیت ته ورسېږي هغو ته سکر نه پیښېږي. لیکن په هغو کې یو امام سید الطایفه حضرت بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه او یو جلال الدین رومی رحم الله، دوی مبارکان چې دي دوی په حال کې د چی شي؟ په حال کې د انتها چې پناه و بقا و ابدیت مقام یې پیدا کړی دی، د هغه باوجود دوی ته سکر پیښیږي. دا سکر چې دوی ته پیښیږي دا په دې وجه چې د دوی محبت ډېر دی، دوی مبارک د ذات الهي د محبت دریاب دی. نو کله چې هغه پر ده باندې غلبه وکړي نو بیا دی داسې یو څه خبره کوي، اوس بیرته دی دغه خبره کوي چې پر ما باندې هغه د محبت کیفیت را بالا سوله. نو زه اوس تاسې ته داسې خبرې کوم، تفصیلات پرې وروسته ذکر کو. بس